راځي لاسونه ورکړو دا هېواد پکړو ودان له بوټو یې لونګ جوړ کړو له کاڼو یې مرجان له زړونو د پوهنې له ډګره لنډ او کره خبرونه ورځ شنبه د 1445 قمري کال د ذوالقعدې میاشتې نهمه. د پوهنې وزارت د کیفیت تضمین معین الحاج مولوي عبدالخالق صادق جوزجان ولایت ته د خپل رسمي سفر په ترڅ کې په جلا جلا مراسمو کې د بیبي نادره لیسې انګړ کې یو محراب جومات، د خان الف ترناب او د اقچه شهر کهنه لیسو نوې ودانۍ پرانیستلې. د ښوونځیو دغه ودانۍ د همکارو بنسټونو او ځایي خلکو په مالي ملاتړ د 10.8 میلیونه افغانیو په لګښت سره جوړې شوې دي. د پوهنې وزارت له لوري د بلخ ولایت په ذوالفقار سیمه کې د پوهنې مینوالو په مالي ملاتړ د 15 میلیونه او 200 زره افغانیو په لګښت د دارالعلوم المهتدون په نوم د یوې دیني مدرسې لپاره ودانۍ جوړه او د یو لړ مراسمو په ترڅ کې ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. پوهنې وزارت د بغلان ولایت په دهنایي غوري ولسوالۍ کې د غازي امان الله خان لیسې د بیا رغونې چارې د 1 میلیون او 200 زره افغانیو په ارزښت پیل کړې. د پوهنې وزارت له لوري د لوګر ولایت دارالعلومونو او دارالحفاظونو ته 18,000 ټوکه درسي کتابونه ولېږل شول. پوهنې وزارت د خوست ولایت په موساخیلو ولسوالۍ کې د معارف دوسته هیوادوالو په مالي ملاتړ د شاوخوا 200 زره افغانیو په ارزښت د 2 بابا ښوونځیو لپاره کمپیوټر خونې جوړې او د یو لړ مراسمو په ترڅ کې ګټې اخیستنې ته وسپارلې. په یو ټغر شو ټول وطن بسیار کو د جهان راځي